عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. سهل ابن سعد رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي جنت یو دروازه لري چې ریان نومیږي. د قیامت په ورځ به یوازې روژه لرونکي خلک جنت ته په دې دروازه ننوځي. روژهدارانو نه بغیر هیڅ څوک پر دې دروازه نشي دننه کېدی. وایي به روژه لرونکي خلک چیرته دي؟ روژه لرونکي خلک دې راپورته شي. وروسته له دې چې اخرنی روژهدار پر دې داخل شي هغه به بند کړی شي او نور به پر هغې هیڅ څوک داخل نشي.